بیخي تازه خبر د طالبانو کوم لوړپوړي چارواکي رسنیو ته خپل مخ ښکاره کړ او طالب چارواکي به په کومو لباسونو کې راځي د اوکراین سقوط څنګه او ولې ضروري دی د ولسمشر وینا هم په همدې ویډیو کې کتلی شئ نو دغه دریو مهمو خبرونو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ د طالبانو کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له مودو وروسته نن رسنیو ته راڅرګند شو هغه به نن د پولیسو اکاډمۍ قومندانۍ کې د پولیسو فراغت غونډې ته وینا وکړي بلخوا بیا په ورته مهال چارواکي وایي په کابل کې نوي پولیس په نوي لباس سره سمبال شول د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دې انځور په خپرولو سره لیکلي دي نن ورځ به کابل ولایت کې د ملي پولیسو له اکاډمۍ څخه د کمیسیرانو 14مې دورې فراغت غونډې په ترڅ کې سلګونه تنه پولیس د لیسانس په کچه د زده کړو څخه فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول دریم مهم خبر له اوکراین څخه دا دی چې د اوکراین ولسمشر له نړۍ غوښتي دي چې چوپ دې نه پاتې کیږي ځکه د اوکراین سقوط سره به ټول اروپا هم سقوط وکړي نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو غوښتي دي چې د روسیې د یرغل پر وړاندې دې چوپ نه پاتې کیږي د اوکراین ولسمشر ګواښ کړی دی که چیرې هیواد سقوط شي نو ټول اروپا به سقوط وکړي دا به په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه په اوکراین کې د پرمختګ په حال کې دي او د اوکراین د اټومي انرژۍ پر مرکز یې تر برید وروسته نیولی دی درنو لیدونکو دا چې ویډیو مو تر اخره ولیدله ډیره زیاته مننه تاسو د اوکراین د نن سبا د حالت په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ او دا چې سراج الدین حقانی له دومره مودې وروسته خپل مخ ښکاره کړی دی تاسو په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ او له هغه لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ ویډیوګانې په دقت سره ګوري او په اخره کې خپل نظریات را سره شریکوي تشویش مه کوئ موږ ستاسو نظرونه لولو تر بیا یو بلې ویډیو چې بیا راګرځم